أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته رارسېدلې وه. جوار به هغه چا غوښتی چې قوم به نه درلودی، ضعیفه او بې کسبه و، نو به د یوه قوي نفره څخه جوار غوښتی او بیا به د هغه په ساتنه کې ژوند کاوه. که دا جوار نه وای، قانون د ځنګلو هر زورور به کمزوري خوړی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قوم درلودی، مګر خپل قوم تکلیف او آزار ورکاوه، او هغه د ده صلی الله علیه و آله وسلم څخه چې دفاع کول، د ده اکا ابو طالب هم وفات سوی دی. نو ځکه اوس د بل چا څخه جوار غواړي، ځکه که د یوه قوي سړي جوار نه وي، هر رذل او باش او لچک و ده صلی الله علیه و آله وسلم ته اهانت او سپکتیا ورسولی سي. نو یې د اخنس ابن شریق څخه جوار وغوښتی، مګر اخنس ویل زه د قریشو په مقابل کې و چاته جوار نسم ورکولی، چې دا په حقیقت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د رد او منفي جواب و. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فکر وهي چې د قریشو د سردارانو څخه به څوک و ده ته جوار ورکړي. نو یوه سهیل ابن عمر ته نفر ولېږي. سهیل هغه څوک دی چې د حدیبیې صلح یې ولیکل او د مکې مکرمې د سردارانو څخه دی. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه سهیل څخه جوار وغوښتی. سهیل ویل زه د بني عامر څخه یم او بني عامر پر بني کعب جوار نور کوي. د سهیل د طرفه هم د رد او منفي جواب راغلی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فکر کوي چې څوک به زما ساتنه پر ذمه واخلي. بیا یوه مطعم ابن عدي ته نفر ولېږي. که څه هم دغه مطعم د اسلام ډېر شدید دشمن و، مګر بیا هم د شرف او عزت موضوع و ده ته ډېر اهمیت درلودی. نو کم وخت چې و ده ته وویل سوه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ستا څخه جوار غواړي، دی هم موافق سو، ویل ښه دی. و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته یې حال ولېږي چې هو ته زما په جوار کې یې، ساتم دي. نو یې خپل قوم او زامن راوغوښته، ویل اسلحه مو در واخلئ او د کعبې شریفې پر کنجانو ودرېږئ. ما و محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته جوار ورکړی دی. او بیا یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته نفر ولېږئ چې مکې مکرمې ته داخل سو. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه سره و مکې مکرمې ته داخل سو، تر څو چې و مسجد الحرام ته ورسېدی. مطعم ابن عدي پر خپل بوده سپور و او په لوړ آواز یې غږ کړ: یا معشر قریش، ما و محمد ته جوار ورکړی دی چې ستاسې څخه هیڅوک تیری او تجاوز پر ونه کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حجر اسود ته ورغلی، هغه یې مسح کړي، طواف یې پر وکړي او 2 رکعاته لمونځ یې ادا کړي. بیا نو خپل کور ته رهي سو. مطعم ابن عدي او د ده زامن په اسلحه بار په پسې دي، تر څو چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کور ته ننوتی. ابو جهل په دغه وخت کې د مطعم ابن عدي څخه پوښتنه وکړه، ویل ته د محمد تابع یې که مجیر؟ غواړي چې ځان ته معلومات وکړي چې تابع یې یعنی مسلمان سوی یې او که دې جوار ورکړی دی؟ مطعم ابن عدي ویل جوار مې ورکړی دی. ابو جهل ویل که دې ویلي وای چې تابع یم، په والله دغه اوس په جنګ در سره درېدلو، مګر دا چې تا جوار ورکړی دی دا ستا کار دی. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په مکه مکرمه کې د مطعم ابن عدي په جوار کې ژوند کاوه، او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مطعم دغه نیکي همیشه په یاد وه.
د بدر په بندیانو کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل که مطعم ابن عدي ژوندی وای او د دغه بندیانو د ایله کېدو غوښتنه یې کړې وای ما به وده ته ورپرې ایښی وای. مګر د اسلام او دعوت کار ډېر ضعیفه دی. په مکه مکرمه کې هیڅوک دعوت نه قبلوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فکر کوي چې تر مکې مکرمې د باندې یو څوک پیدا سي چې د اسلام د قوت دپاره د ده کومک او ملګرتیا وکړي او دغه کومک کوونکی که هر قوم هر قبیله او هر چیرې وي مهمه نه ده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حاضر دی چې مکه مکرمه پرېږدي او هغو ته ورسي. د هجرت د 10 کال د ذوالقعدې په میاشت کې چې د 619 میلادي کال د جون آخري او د جولای اولې ورځې وې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طائف څخه مکې مکرمې ته راغلی چې بیرته د اسلام دعوت پر قبایلو او افرادو عرض کړي. په دغه وخت کې د حج موسم هم ډېر نږدې و چې خلق و مکې مکرمې ته د حج د ادا کولو دپاره د هره ځای څخه په ډلو ډلو راتله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه موقع او فرصت د ځان دپاره غنیمت وباله او هرې قبیلې ته جلا جلا ورتلی او اسلام یې پر عرضاوه. اسلام او وحدانیت ته یې رابلل. دا اول کال نه دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر قبایلو اسلام عرضوي، بلکې دغه د حج په موسم کې و اسلام ته د قبایلو دعوت د بعثت او نبوت د 4 کال څخه شروع و. زهري رحمه الله وایي هغه قبیلې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اسلام پر عرض کړی دی او موږ ته نومونه رایاد سوي دي داسې دي: بنو عامر ابن صعصعه، محارب ابن خصفه، فزاره، غسان، مره، حنیفه، سلیم، عبس، بنو نصر، بنو البکاء، کنده، کلب، حارث ابن کعب، عذره، هضارمه. خو یوې قبیلې هم اسلام نه دی قبول کړی او دغه قبیلې چې زهري رحمه الله یې نومونه یاد کړي دي پر دوی د اسلام عرضول نه په یوه کال کې و او نه د حج په یوه موسم کې و، بلکې دغه د اسلام عرضول د بعثت د 4 کال څخه بیا د هجرت د مخه د حج تر آخري موسمه و. او دا هم نسو تعینولی چې په کم موسم کې پر کومو قبیلو اسلام عرض کړی دی. کم وخت چې به د حج موسم شروع سو او د شاوخوا څخه به د عربو قبیلې د حج دپاره راتلې، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به پر دغه قبیلو ګرځېدی، د یوې قبیلې څخه به بلې ته ورتلی او اسلام ته به دعوتول. یو صحابي چې د انصارو څخه دی هغه روایت کوي که څه هم په هغه وخت کې پر هغه خپل کفر او شرک و، هغه وایي د حج په موسم کې مې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولیدی چې د یوې قبیلې څخه بلې قبیلې ته ورتلی او اسلام یې پر عرضاوه. خو تر شا یو نفر په پسې و، د هغه نفر علامې بیانوي او وایي سپین پوستی سړی و، 2 کوڅې یې درلودې، په سترګو چپک و. کم وخت چې به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دعوت د خبرو څخه فارغه سو نو به دغه سړی ولاړ سو او ویل به پام کوئ چې د ده خبرې ونه منئ، دی درواغجن او د دینه اوښتی دی، موږ د ده قوم یو، تر هر چا د ده په حال خبر یو. نور به هم د دغه قسمه خبرې وکړې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به هیڅ نه ورته ویل، نه به منع کاوه، نه به شړی، نه به جنجال ورسره کاوه چې ته ولې راپسې. راوي د قصې وایي ما پوښتنه وکړه چې دغه نفر څوک دی چې په رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پسې دی؟ ویل دا یې اکا ابولهب دی، هغه چې د اسلام څخه د خلقو په منع کولو کې تخصص درلودی. د موسم په وخت کې یې ځان نه په تجارت مشغوله کاوه نه د دنیا په نورو کارو، بلکې خپل ځان او خپل وخت یې د دغه دپاره وقف کړي وه چې خلق د اسلام منع کړي. او پر دې سربیره به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څه نه ورته ویل، نه منع کاوه. اوس به په مختصر ډول سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه پر قبیلو د اسلام عرضول او د قبیلو د طرفه د هغو رد یا جواب درته بیان کړم. اول، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بني کلب د قبیلې و یوه شاخ ته ورغلی چې بنو عبدالله ورته ویل کېده
او ورته ویې فرمایل یا بني عبدالله الله عز وجل ستاسې د نیکه نوم ښه نوم ایښی دی، اسلام او د الله وحدانیت قبول کړي. خو هغو دا غوښتنه ونه منل. دوهم، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بنو حنیفه د قبیلې و خیمو ته ورغلی او اسلام یې پر عرض کړي، خو د عربو په ټولو قبیلو کې د یوې جواب داسې بد او ناوړه جواب نه و لکه د دوی. دریم، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د بني عامر ابن سعسعه و قبیلې ته چې یوه ډله یې د حج دپاره راغلې وه ورغلی. پوښتنه یې وکړه چې د دې قبیلې مشر او سردار څوک دی؟ خلقو ویل ضیحه ذو فراس ابن سعسع یې مشر دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل زه غواړم چې ورسره ووینم. خیر، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه سره کښېنستی، اسلام او د هغه احکام یې ورته بیان کړه. کلام الله یې ورته تلاوت کړي. سړي چې د کلام الله معجز بیان واورېدی ډېر تر تاثیر لاندې سو. نو ویل ته لږ انتظار وکړه. ضیحه ولاړ سو، خپل قوم یې سره راټول کړي او ویل یا قوم، ما ته یو سړی راغلی، داسې کلام یې راته ووایه چې ما په ټول عمر نه دی اورېدلی. ورونو، دا د کلام الله اعجاز دی، معجز او بې مثله دی. ضیحه ویل قسم په الله دغه سړی به د دغه کلام په واسطه پر ټولو عربو غالب او حاکم سي. قوم ویل نو څه اراده لرې؟ ضیحه ویل زما په فکر باید متابعت یې وکړو. قوم ویل ته زموږ مشر او سردار یې، څنګه چې ستا خوښه وي هغسې وکړه. نو ده ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل ایمان در باندې راوړو، عزت دې کوو، زموږ تورې ستا تر امر لاندې دي، خو په یوه شرط. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل شرط دې څه شی دی؟ ضیحه ویل شرط دا دی چې تر تا وروسته به امر زما وي، یعنې تر تا وروسته به زه خلیفه یم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل امر د الله دی، هر چاته چې د الله خوښه وي و هغو بندګانو ته یې ورکوي، او عافیت او عاقبت د پرهیزګارانو دی. ضیحه ویل یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم، موږ د عربو وترو ته غاړې ایږدو، جنګ یې قبلوو او بیا به امریت د بل چا وي، خلافت زما که، متابعت او دفاع دې کوو. بیا هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ان الامر لله یضعه حیث یشاء من عباده والعاقبة للمتقین. امر د الله جل جلاله دی، هر چاته چې د ده خوښه وي هغه ته یې ورکوي، او آخرت هم د متقیانو دی. څرنګه چې د ضیحه طمع د دنیا او امریت وه او په دې پوهېدی چې اسلام غالبه کیږي، اسلام به پر عربو حاکم وي، نو یې د امریت طمع په سر کې پیدا سوه. ځکه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته یې وویل اسلام قبلوم په دې شرط چې تر تا وروسته به زه خلیفه یم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خلافت وعده نه ورسره وکړه او ده هم اسلام نه کوي قبول، ځکه اصلا دی د ایمان او اسلام راوړلو او اسلام په راوړلو کې صادق نه و، بلکې طمع یې د امریت او دنیا وه. کم وخت چې دغه د بني سعسع ډله و خپلې قبیلې ته ولاړه، هلته د دوی په قبیله کې یو ډېر سپین سړی و چې د خپل ضعف په سبب حج ته نه سوای تلای، مګر هوښیار او پوه سړی و. او هر وخت چې به د ده د قبیلې خلق د حج د سفره څخه راغله، ده به د حالاتو پوښتنه ځینې کول. په دې وار کې یې هم پوښتنه ځینې وکړه چې څه حال مو؟ قوم د خپل سفر حال ورته ووایه، خو دغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قصه یې نه ورته وکړه. سپین ږیري ویل بې له دغه نوره نوې خبره نه وه پیښه؟ دوی ویل هو، داسې د قریشو یو ځوان چې د بني عبدالمطلب څخه ور راغلی او دا یې ویل چې زه نبي یم. موږ یې ودې ته بللو چې د ده سره ودرېږو، د خلقو د ازارو څخه یې وساتو او زموږ سره یې زموږ وطن ته راولو، او موږ د ده غوښتنه نه کړه قبوله. سپین ږیري دواړه لاسونه پر سر کښېښول او ویل ډېر افسوس دې وي، آیا د دغه شي عوض پیدا کولی سئ؟ څنګه مو پرېښاوه؟ دا تر لمر روښانه ده چې دغه نبي دی. آیا تاسې نه یاست خبر
چې دا وخت د نبي آخر زمان دی او دغه آخري نبي به هم د اسماعیل علیه السلام د اولادې څخه وي او د اسماعیل علیه السلام اولادې تر اوسه د نبوت دعوه نه ده کړې. دا د اسماعیل علیه السلام د اولادې څخه اول نفر دی چې د نبوت دعوه کوي. په والله خامخا دی نبي دی. عقلونه مو چیرې وه؟ څنګه مو پرېښاوه؟ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.